یو پوښتنه یو طالب هم کړې ده دلته، دا پوښتنه ما ځکه جواب نه کړل او ټولې پوښتنې زه جوابوم هم نه طالبانو، دا بیا وخت نیسي موږ نه. یوه خبر ده، ولې د نن عصر دا ځوانان په یو قسم تحیر کې دي، حیرانه دي موږ څه وکړو. اوس یو طالب پوښتنه کړې ده چې موږ بل یو مجلس علمي کې ناست ولو، بیا ویلې بعضې ملیان یو څه وایي، بعضې ملیان بل څه. موږ د چا وبلو، څه یې وکړو؟ نو ته اوس خبره واوره. طالبانو دا علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله وی نن زمانه کې د ځوانان ولې په اضطراب کې دي، حیرانه دي موږ څه وکړو، لاره ترنه ورکه ده. علت یې دا د طالبانو ورونو، کتاب چې راواخلي دی کتاب یو طرف ته بیایي، او د ده په زمانه کې طالبانو د میډیا ډېره په مخ نه وتللې، هلته مجلې او د اخبارونه ډېر په مخ باندې ول. مجله خو څه مجلې چاپېدلې، اخبارونه چاپېدل، نو د ورځنۍ مطالعه به طالبانو خلکو د اخبارو مجله به یې چې راواخیستل هغه به یو طرف ته دی بوه، کتاب به یې چې راواخیسته بل طرف ته به یې بوه. نو دا طالبانو د محصل دپاره د یو اضطراب حالت ته، دا محصل ته تاوان کوي. دا داسې مثال لري لکه یوه د اس ګاډۍ دی چې دوه اسونو داسې مخ اړولې پسې تړلي دي، او هغه د اس ګاډۍ دی دوه اسونو پسې داسې تړلي، او ته په منځ کې ناست یې، او دا اسونه م وهې او دا اسونه م وهې، تا به څه حالي؟ جواب راکوي که نه؟ نو خو دا د اس ګاډۍ خو به نو خامخا یا به دا اس زور وهي که نه، دا به پسې راغورځي، خو ګاډۍ خو چپه کېږي. سړی داسې اعتراف دی، زه چې کوم نه خوب ورځي نه په ارام وي، بس کته پورته غورځېږي پکې، که دا داسې زورونه وهي دا داسې زورونه وهي. نو دی څه وایي؟ د ځوان نسل دپاره، دا ځوان نسل څه ده؟ دوی که کتاب راواخلي کتاب یو طرف ته بیایي، رسنیو ته چې مخ ورواړي رسنیو ای بل طرف ته بیایي. نو شاګردان باید د تعلیم په زمانه کې طالبانو رسنۍ ډېرې استعمال نه کړي چې ټول وخت دوی له دوی ته اضطراب پیدا کوي، داسې یو حالت سره یې مخ کوي چې مضطربې کړي چې زه اوس څه وکړم، لکه د اس په ګاډي کې چې ناست یو طرف اس یو طرف ته کشکاږي بل طرف. نو طالبانو دا د همدغه طالب دپاره هم جواب د نن عصر کې چې کوم ملیان مناظرې دي که مظاهرې دي، دوی چې دا کومې مناظرې کوي دا د امت په خیر نه دي. طالبان که رښتیا د حق مقصد وي، میډیا ته څه ضرورت دی؟ یو ته کېنه یو ته کېنه، یو څو کسان کېنوي، میډیا خپل منځ کې مباحثه وکړي، حق د حق وکړي. دا اوس مظاهرې چې دي که مناظرې دي، دا چې راوځي چا ګټلي وي تاسو ته پته لګېږي؟ د هغه طرف ولې موږ وګټل هغوی یې موږ وګټل. خو ګورئ تاسې خو په دې خوشحاله یئ د امت مه اضطراب کې اچوئ، د امت کې دا یې داسې وایي او دا یې داسې وایي، او دا په میډیا کې هغه طرف ته هم 200 کتابه ایښي، دې طرف ته هم 200 کتاب. تاسې خو په دې امت باندې رحم وکئ که نه؟ په میلیونونو انسانانو په دې ځوانانو هغه شک پیدا کېږي. زه بیخي په دې کښتۍ کې اوس چې داسې اسګاډۍ وي چې دا اسې داسې کشکاږي، دا اسې داسې کشکاږي، نو هغه سړی وایي چې یاره دا اسونه ودروه چې زه ترې ښکته شم، دوی د خپل زور وهي، زه یو بله داسې هغه کې سپرېږم، څه ورته وایي اسګاډي کې سپرېږم چې هغه یو طرف ته روان وي. دا خو نو ولاکه تر 20 ورځو کې هم لاړ شي دا اس، دا نه ځي، اراده یې نه ده د تللو، ځکه چې داسې هم بوزه نو نه ځي، هلته هم قوي اسونه دي، داسې یاره دې اسګاډي کې زه نه سپرېږم، زه په راکته به سي. نو ګورې طالبانو دا خلک الحاد ته مه بیایئ، دا خلک مه ملحدین کوئ په هغو مسایلو باندې چې هغه د دین اصول هم نه دي، د دین فروعي مسایل دي. دغه اضطراب کې خلک دلته طالبانو، یو خو تاسې طالبان یو عام خلک دي، عام خلک بیا دومره ډېر فکر نه لري، هغه چې دغه حالت ویني چې ښه زه په دې ګاډۍ کې سپور یم، دا یې داسې کشکاږي، یاره زه تر دې نه کته سه په داسې یو ګاډۍ کې سپور سه چې سیده مزل وکړي، دا چی سو؟ دا امت ته سخت تاوان کوي. ګوره دی د اسلام له ګاډۍ نه خلک مه کته کوئ، ګوره الحاد ته یې بیایئ، دا د امت دپاره ډېر لوی تاوان ده، ګټه یې نه ده. که ته وایې چې زه امت ته ګټه رسوم، نو امت ته ګټه داسې ورسوه چې دغه مظاهره ده که مناظره ځان سره کوي، تنها کښېنئ همغلته 10 ورځې بحث وکئ، مناظره وکئ، یو لږ کتابونه راوړئ، خو دې نه معلومیږي چې ته میډیا ته راکوې دي، تا مقصد اصل کې رضا د الله نه ده، ځان ښودنه ده چې هغه دومره کتابونه راوړي و هغه دومره کتابونه، څه ګټه به یې امت. خوښه مو طالبانو ورونو، ان مثل ذلك كمثل عجلة او مركب ركب فيها فرس في الامام وفرس من الوراء وكلاهما قويان، فكما ان هذه العجلة من المعقول جدا ان يكون ركابها في حيرة من امرهم، چې من سره کومه کې ناست یو چې یوې خواته هم نه ځي، هذا
يجرها الى الامام وهذا يجرها الى الوراء فكذلك الشباب يترجحون في ارجوحه يمينا وشمالا. حیران دي چې موږ څه وکړو. اصل کې خدای دا خبر د دې لپاره کوي چې دا شاګردان دي ډیر د میډیا نه استفاده دغه په حالت کې نه کوي، د تعلیم په حالت کې، ځکه دوی ته یو حیرت پیدا کوي. کتاب چې ګوري یو شی سي، هلته د یو ملا خبره واوري، د بل د بل د بل بل ته یو حیرت پیدا کوي. ته خپل ځان ته اوس د ته هغه هدف د علم زده که چې علم دې زده که خپل ځان ته مسیر پیدا کوي. اوبه څه دي طالبانو ورونو چې کله سیلاب راسي ځان ته خپل مسیر پیدا کوي، چې د تا علم ډیر سي خپل ځان ته مسیر پیدا کولی سي. هغه نصاب چې تا ته مشران جوړ کي او د ښه هدف دپاره دې روان کي. پتنګ خو به نه یی